السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مصلی و بعد. یو محترم رور بوختنه کړې ده چیرې یو سړی په روژه کې د خپلې کور والا سره جما وکړي. محترم که جما ورسره په مخکې لاره کې وکړه او که په وروسته چې ناروا ده په هغې لاره د دې سړي دا روژه لاړه د دې ورځې او کفاره کې به شپېته نورې روژې نیسي او د دې دا یو روژه به قضا راوړي او شپېته به کفاره نیسي. په دې کې صریح حدیث ته د بخاري شریف صحیح بخاري مسلم هم روایت کړی، ترمذي هم روایت کړی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې یو کس رسول الله ته راغی. نو لنډه اوږده دا ده، په دې کې یو خدا ده چې کوم ورځ دا کار وکړو نو باقي ورځ به امساک کوي، خوراک څښاک به د ګوره بند دی، حرام دی ورباندې. بله توبه به الله پاک نه وباسي، ځکه چې دا کم کار یې وکړه دا د الله د حدود ماتول دي. دا داسې نه ده چې بس دا کفاره ورکړه دغه دی، د دې ګناه ځان ته ده، دا خو صرف د روژې هغه سزا ده چې دا شپېته روژې دي. نو د ګناه دپاره به مستقله توبه وباسي. او لا مستحبه طریقه دا هم ده چې لږه څه صدقه مدقه م ورکړي، لږه صدقه دې م وکړي د دې دپاره چې ګناه یې کړې. او بله دا ده چې یوه به قضایي نیسي او شپېته به روژې نیسي. او دا فدیه د هغه چا دپاره ده چې هغه یا دایمي مریض وي، ډاکټر ورته لیکلي ته روژې نسي نیوی که نه مړ کېږي، او یا دی چې شیخ فاني دومره بوډا وي چې هغه روژې نشي نیولی، نو د هغه چا دپاره فدیه ده. څوک چې صحتمند دي، ځوان وي، تکړه یا به روژې نیسي او شپېته روژې به نیسي مسلسل. حتی که یو کم شپېته یې نیولې وي او شپېته مه یې وخوړه بیا به سر نه کېږي. یې 50 نیولې وي یو یې پکې وخوړه بس 50 ور لاړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.